سلام له خورشید تر دې مهاله وروستي خبرونو ته ښه راغلاست. د سولې غوښتونکي ولسي حرکت غړي له 30 ورځو وروسته له هلمند نن سهار په پلي توګه کابل ته راورسېدل. دوی د دایمي اوربند او د افغان حکومت او طالبان ترمنځ د سولې په موخه د خبرو د پیل غوښتونکي دي. دوی خبرداری ورکوي که چیرې حکومت او طالبان د سولې په موخه خبرې پیل نه کړي خپلو اعتراضونو ته به دوام ورکړي. ویل کېږي دغه ډله په لومړي سر کې 15 تنه وه خو اوس یې شمېر سلګونو ته رسیږي. د افغان حکومت ملي امنیت شورا له افغان طالبانو سره اوربند 10 ورځې نور هم وغځاوه. ولسمشر غني په دې ناسته کې چې تیر مازدیګر په ارګ کې ترسره شوه همدارز ویل د ورځني اوربند دا پړاو کړه چې د افغانستان ملت د سولې تږی او غوښتونکی دی. له دې سره سم طالبانو بیا د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي د کوچني اخته 3 ورځنی اوربند تیر ماښام پای ته ورسېده او دغه اوربند د افغان حکومت د اوربند په بدل کې نه و بلکې د ولس د هوساینې په خاطر اعلان شوی و. دغې ډلې همداراز په ډاګه کړې چې له افغان حکومت سره هیڅ ډول خبرې روانې نه دي او د افغانستان د قضیې د حل لپاره یې یو ځل بیا له امریکا غوښتي چې له دغې ډلې سره د خبرو لاره ونیسي او له افغانستانه ووځي. له دې سره سم مخکني ولسمشر حامد کرزي یو ځل بیا له طالبانو وغوښتل چې د افغان حکومت د اوربند تمدیدېدو ته لبیک ووایي او د خبرو اترو له لارې دایمي سولې ته د رسېدو لپاره لاره هواره کړي. د مخکني ولسمشر د رسنیو دفتر د خبرپاڼې له مخې ښاغلي کرزي تېره ورځ په خپل کور کې له ولسمشر غني سره په کتنه کې همداراز په ډاګه کړه چې د دغه اوربند په کلکه ملاتړی دی او ډاډ یې ورکړ چې د افغانستان د ټولو خلکو له غوښتنې سره سم به د یو ملي بهیر له لارې د سراسري سولې ټینګښت لپاره هر راز هلې ځلې او همکاري وکړي. له دې سره سم د ولسمشرۍ ماڼۍ د خبرپاڼې له مخې په دې کتنه کې دواړو لورو همداراز له جګړو او ستونزو څخه د خوندي افغانستان لپاره خوشبیني وښوده. په ورته وخت کې په لوګر کې یو شمېر قومي مشرانو او دیني عالمانو د افغان حکومت او طالبان ترمنځ د اوربند د غځولو غوښتنه وکړه. دوی تېره ورځ په پرعلم ښار کې په یوې ناسته کې همداراز له دواړو لورو وغوښتل چې په هېواد کې د تلپاتې سولې لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو 3 ورځنی اوربند تېر ماښام پای ته ورسېده خو افغان حکومت بیا دغه اوربند 10 ورځې نور هم وغځاوه. او د فراه په مرکز کې د یو نښتې له امله د دولت 3 وسلوال مخالفین وژل شوي او 2 نور یې ټپیان دي. دغه نښته تېره شپه د فراه ښار د دهیګ زاړه ښار او مساو 2 لارې کې هغه مهال رامنځته شوه چې د دولت یو شمېر وسلوالو مخالفینو د پولیسو پر پوستو بریدونه وکړل. د فراه د والي ویاند وایي په دې نښتو کې 2 امنیتي سرتیري هم ټپیان شوي دي. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه تر بیا مو الله مل.